محراب یو داسې مېوې نوم راته واخله چې په واو شروع شوی وي. معلم صاحب واصلي نه یا قربانه خوا کېنه ما مخکې ناست دې خوا کېنه دې خوا کېنه داسې مخ راواړوه که نه معلم صاحب راځي اوس که نه راځئ سندرې وایو ښه ولې سندره نه وایه دا ولې نه شي ویلی بیا به یې وخو راځئ وخئ وخئ دغسې ته ووایه سندره یاره ما ته هم خو زده نه ده که نه دې وهلو نه ما ته لکه دا سندره ښه ده ښه ده ووایه ویښه شوله ډېره خو انکار دې وکړو ویښه شوله ډېره خو انکار دې وکړو زما د واړه عمر کار دی زما راځه دې خو راځه ډېره ښه سندره دې ویلې ویوخئ ویوخئ معلم راسي ته خلک غمجنه سندرې وایې سندره وایې ګوګوشتو سندره وایې تا ته وایي سندره وایې زه درته سندره وایم ښه ټوکه درته وکړم وایي یو سړی و ښه بازار ته راغلی و بازار ته راغلی و اتې بازار کې هېڅ دوکان ته تللی و دوکان ته تللی و که نه اتې دوکان کې سودا اخیستې وه بیا لاغې شوله یاره هله معلم صاحب راغلی معلم صاحب راغلی معلم صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام. بخیر راغلی معلم صاحب بخیر راغلی مرض ځای مه کتې کېنه کښېنه کښېنه راځئ کېنئ څنګه شپې ورځې ښې تېرېږي؟ معلم صاحب ورځې ښې دي خو شپې ولا خرابې دي مجردانې لومړی به د ملي سرود پوښتنه وکړو چې څومره بااحساسه یې چې وطن سره څومره مینه لرئ. شاګولې ته راته ملي سرود ویوه. استاذه یا قربانه دا زمونږ د 12 صنف حال دی. کښېنه ستا پکې څه کار دی؟ خدای خیر که دا ملي ستا پکې څه کار دی؟ ستا پکې څه کار استاد زه دا خو سندرې وایې که نه ملي سرود کې سندرې خلک وایي افغانستان ده که نه افغانستان دی که ملي سرود وایه سم دی وټه بابو صحیح کار دی وکړه دا ولې په تاسو تندر لګېدلی ملي سرود مو څه پوه نه یاد کړې ټوله شپه سندرې واورې بیا په ذهن کې مغه ناستې ته پاڅېږه ته راته ووایه ولومره معلم صاحب دا وطن افغانستان ده دا په مونږ باندې ګران ده دې کې نه ما سره د هزاره عکس ده دې کې نه ما سره د پنجشیري عکس ده دې کې ما سره نه د یماقو عکس ده دا وطن صرف زما ده صرف زما تا په شان شاګردان چې موږ ولرو افغانستان به ښه جوړ کړو مصطفی جانه ویې وهئ ولې معلم ما خو صحیح کړه که نه نو تا چېرته صحیح کړی چپی مصطفی دې ولیدو او سم زړه مې په یخ شو سم په مذهب مې وخو وهل خو موږ ورته ورکړ چې ماریم لاړ شي زموږ کار به هم دا وکړي دا واوره ولاکه پرېږدم وخت به هم سره شنټغه تاسو به زه ګورم ولاکه په چڼه چورو دا پرې رانه خلاص شي محراب یو داسې مېوې نوم راته واخله چې په واو شروع شوی وي. معلم صاحب واصلي نه دا نو زموږ د 12 شاګردان دي. ایک کور دې د واصلي نه ډک شه کېنه راکټ ته معلم صاحب بادرنګ د راکټ نه د راځه کور دې د بادرنګو سوران چې راوخت د بادرنګ د خوراک دی که د درس د ویلو دی بیا دې نه وهم زما دې توبه یې که بیا دې زه سپېرې په خدای ته خو ډېره واخله دا خو بیخي لږ دی په دې باندې زه مړېږم نه خورې خاورې وخوره خیر ده میاخیل صاحب دا لږ راکړه زه خیر تا خدای نه ده خوړلی میاخیل صاحب خیر دی که نه بیا وروسته یا ته خو ډېره سپېرې ولا تفریق یې خوړم تفریق یې معلم صاحب پوښتنې دې کوه ودرېږه درې داسې مېوې نومونه واخله چې په میم سره شروع شوي وي. معلم صاحب مرچک ملی او مرینا دا مرینه څوک ده؟ معلم صاحب مرینا د دنیا ده او د ما زړه ده زړه یې رانه وړی زړه افرین شه ستا په دغه تعلیم باندې شه ستا په دغه پوهه باندې شه ټول د واسطو زور دی. ښه د 5 داسې حیواناتو نومونه واخله چې په اوبو کې ژوند کوي. اوبه خیره دا خو اسانه ده استاده ماهي یو د ماهي مور دوه د ماهي خور درې د ماهي پلار
څلور او یمایي ورونو خویندې ای بلا دې پرې کټو خسر شه کینه ولا کرا شلې کې ملګری میرا بھائی دا ګرانی کوم ځای ته رسېدلې ده قسم دی پیاز نه دی پیاز څومره قیمت دی مرچک څومره قیمت دی سبزي څومره قیمت ده چرګ خو ما دې تا دې خوراک نه ده هغه ډېر قیمت ده دا به څنګه کو یاره دومره قیمتي ما خو نو دا مغزه را خراب کړي دا به څنګه شي دا خدای به خیر کړي شادولا بچه ته پاتې که 15 شپږ څو کېږي استاد جي شپېته دا ګوره دا مخکې 30 کېدل اوس شپېته کېږي دا ټول د قیمتي له لاسه دې کې پاکستان لاس پاکستان لاس نه ده پاکستان لاس ده په دې کې هم د پاکستان لاس په سر دې ویښته نشته ده څه چل ده ښه دا موږ خپل افغانان ظالمان ته لاړ شه نور نړۍ ته لاړ شه سعودي ته لاړ شه مصر ته نور اسلامي هېوادو ته هلته پروژه کې په نورو داسې ځانګړو ورځو کې هلته ارزاني د خپلو خلکو سره هغه کوي د کومک کوي او راسه د موږ خلکو ته ولا په ولاړه پوستکۍ درنه باسي پوستکۍ کې هم د موږ چینی پاتې بس همداسې ډوچکا ډولونه رانه جوړېږي دلته ظلم روان ده ظلم دا بادونه وګوره دا شمالونه لګېږي الله تعالی رحمت را باندې بند ده عذابونه دي را باندې بېګناه قتلونه کېږي سبزي جګه ده وروره هر څه قیمته دي دا ټول د موږ د تاسې له لاسه داسې دي ښه دا ګوره قیمتي ته خو ګورې که نه 15 شپږو کې مخکې 10 کېدل او شپېته کېږي شپېته مصطفی پات زری واخله سره تخلصونو چې دوه نمونه یو شان دي چې غلط نه کې پکې معلم صاحب ازري خو به رانه پاتې ده ښه همداسې به یې نومونه ماته یاد دي نومونه به یې واخلم شمشتو ابن خیرالله سیب مټکور ولد ګلباچا سیب منګکوری سیب شاګل د ګوړه سیب اوچین ولد ګلستار سیب ګرانو شاګردانو سالانه امتحانونه را روان دي نو په دې خاطر د واسطو نه تیر شئ ګنې بیا به هم د مصطفی په شانتې حالي د 12 صنف اول نمره دی او تاسې په خپله حرکاتو ته ګورئ واسطې ښه شی نه دی د واسطو نه تیر شئ او هغه استادان چې واسطې مني یا رشوت اخلي او دغه شان بچیان روزي نو راتلونکی به زمونږ او زمونږ نه بلکې د ټول هېواد تباه او برباد وي ته دلته وګوره ته وایه دا د مصر له فاکولټې څخه فارغ شوی ده چټي